سلام او مینه می قبول کړئ دوستانو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. له رحیم شاه وروسته یو بل سندرغاړی ګلزار علم هم په نړیواله وبا باندې اخته شوی دی. ګلزار علم وایس اف امریکا ډیوا ته په مرکه کې ویلي دي چې د دې باوجود چې ډیر احتیاط مې کولو خو بیا هم وبا ونیولم. ګلزار علم په خپله یو انټرویو کې ویلي دي چې ډیر زیات پام به مې کوو او د ځان به مې ډیر زیات خیال ساتلو، خو بیا هم په دغه نړیواله وبا باندې اخته شم. هغه وایي چې په تیره روژه کې مې مور بیبي وفات شوې وه او د هغې د وفات او فاتحه خوانۍ لپاره ډیر خلک راغلي وو. نو په دې خبره ښایي همدا لامل شوی وي چې زه په وبا باندې اخته شوی یم. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د وبا له وجې په پاکستان او افغانستان کې ډیر زیات خلک متاثر شوي دي او نور هم په تیزۍ سره دا وبا خپریږي او تر اوسه یې زرګونه کسان نیولي دي چې ډیر زیات پکې مړه شوي هم دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی. په مړه شو او په وبا باندې د اخته کسانو په تعداد کې زیات هغه کسان دي چې عمر یې ډیر دی، یعنی د 45 کالو نه ډیر عمر لري. ګلزار علم له تیرو 3 کالو راهیسې په کابل کې د خپلې کورنۍ سره اوسیږي. هغه 3 کاله وړاندې د ژوند له خطره له پېښور څخه کابل ته کډه شو. د هغه دې خبر پښتانه ډیر زیات خفه کړي دي او د هغه مینوالو او نورو ډیرو پښتنو د هغه لپاره د روغ صحت دعاګانې غوښتي دي. له دې نه وړاندې هم ډیر سندرغاړي او د نورو شعبو سره تعلق لرونکي مشهورې څېرې د وبا په ناروغۍ باندې اخته شوي دي چې څه کسان پکې د دې وبا له وجې مړه شوي هم دي. دوستانو دا خبر تر همدې ځایه و. له نورو تازه معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.